آیا ته کوم ملک یې زړګیا؟ زه خو وم افغانستان کې، اوس راغلم پاکستان کې یم. پاکستان کې آیا پاکستان کې مسجد کې چا هغه کړی دی انفجار شوی؟ نه نه دی شوی. د لاهور د هیرا منډۍ حکومت هم د امارت اسلامي نه ښه دی، هغلته مسجد خوندي دی، دلته نه دی خوندي. حق به وایو ورونو ملګرو، چې حق ونه وایو خو بیا خو ژبه به م کږئ اخرې. ولې نو هلته وروره دا راته ووایي، څوک خو ورته نه وایي چې په زوره روجې ونیسه، په زور هغه وکړه. نه وایي دا خبرې خو شته دي وروره که نه، په یو ښار کې وایي ونیسه، بل ښار کې وایي هر څه چې دی نو. دا یو ځای کې هم نه وایي. څنګه نه وایي؟ ته پاکستانی یې که افغانی یې؟ دا افغانی یم. ته افغانی او افغانستان کې ښه نظام دی که پاکستان کې؟ افغانستان کې. افغانستان کې ښه نظام دی. کوم ولایت دی وروره؟ ما د کوم ولایت دی وروره؟ زه د لغمان یم. لغمان شریفه. ولغمان امامه دا نظام په افغانستان کې چې کوم دی، یعنی دې ته ته ښه نظام وایې. اول خو نظام نه دی، خو تا زموږ په خوله کې راکېښودله نظام، که نه ما اوسه پورې ورته نظام نه ویلی، نه ورته وایم. دا ګوند دا طالبان دا ښه خلک دي، دا خو صحیح خلک دي که نه، ولې اسلامي نظام ده. او ته کوم ملک یې؟ زه پاکستان کې. نو ته بیا بد کوې چې خپل خلک دې پرېښي دي پردي وطن ته تللی. نو ته چا دلته خو نشته. زه اوسه پورې وطن کې وم چې کله جمهوریت ړنګ شوی دی، زه راغلی یم. ورشه زما جمهوریت تا ته څه وایي چې ته لاړې؟ نو د خرو سره مونږ د خرو سره خو ګزاره نه کېږي که نه. خیر الفاظ ملګرو یو رقم الفاظ کاروئ. ته ګوره اجازه راکړئ، زه تاسو ته خبره کوم. الفاظ داسې الفاظ کاروئ تر څو لکه هغه ولسونه مونږ ته ونه وایي چې لکه په روژه کې یا خر یا سپی دا شیان وایو یا کنځلې وکړو. هو نیوکه مو حق دی. صافی په خبره ته غوږ ونیسه. دا خو زه شکل ته دې ګوره، عالم ته ګوره، غلطه خبره مه کوه، پوه شوې؟ ښه ورته وګوره، ښه ورته وګوره، که نه یو سکرین شاټ واخله. سکرین شاټ څه په بلا دی وهمه، خو عالم ته غلطه خبره مه کوه، تباه و برباد به شې. ته یو دغه صبر وکړه، تاسو یو دغه صبر وکړئ چې د دې بل ورور نه پوښتنه کوو. هغه ډاکټر قیس راغلی دی، دې نه پوښتنه کوو چې دا چې وایي همدرد. قیس وروره سلامونه، نیک هیلې، ستړی مه شې، هرکلی درته وایو. او کوم ملک یې فی الحال؟ وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. ټولو لیدونکو کتونکو ته د مین یو محبت نټک پیرزونه لرم چې یو ښه روژه یو ښه کوم ملک یې؟ سوال مې دغه وکړو. ستا سوال څنګه وګرانه؟ کوم ملک یې مالې؟ بلجیم کې. آیا بلجیم کې تاسو مسجد ته ځئ، مونځ کوئ؟ انفجار خو پکې نه کېږي، هېرېږي خو به نه؟ نه بالکل. دا وګوره، ما خوش قسمتي به ورته ویم، زما د بچو خوش قسمتي به ورته ویم. بلجیم کې تقریبا 30% د مراکش او ترکان اوسېږي. دلته په غټې غټې منطقې دي. دلته لکه څنګه چې افغانستان واخلې، د افغانستان نه زیات موږ کوم چې د ترکانو او د علاقې دي د مراکش د خلکو، هلته موږ ماشاءالله ډېر زیات مسجدونه لرو. اوس تر 15 په یو ښار کې چې زه اوسېږم د افغانانو مسجدونه لرو، 15. بهترین سوال مې دغه پکې لرو، شیخان پکې لرو، بهترین. صحیح ده. دلته که ته لږ برېک ونیسې نو زه به یو بله پوښتنه وکړم. آیا تاسو چې کله مسجد ته ځئ یېرېږئ خو به نه چې دلته انفجار ونه شي یا څوک غلری نه شي هم نه وایي چې خوګانو سره یا کوم چا چې ایښی نه وي هلته قرآن مجید، هر شی قرآن مجیدونه هم سیف دي، نه شهیدان کېږي نه خل شهیدانېږي. دا نو څنګه داسې دا زمونږ ملک کې کومسې نظام راولو، کومسې نظام؟ ګوره د دنیا د نجیب نظام موږ خراب کړو، د ظاهرشاه هم خراب کړی دی، د داود هم خراب کړی، د حافظ الامین هم خراب کړی، همدغسې د ملا عمر هم پخوانی خراب کړی و، همدغسې د اشرف غني، کرزي، د نور وروسته غټ تاریخ ته یې راواړی. موږ هر نظام سره جنګ کړی دی. دغه د افغانستان فتوا اول چا ورکړې ده چې ته همیشه جنګ وکړه؟ فتوا زما او ستا بېسوادۍ ورکړې ده په اوسني وخت کې، او په پخوا وخت کې دا ماشوم د چا دی؟ چا په میک کې ډېر شور دی.
پاکستان کې چې یو وروره تاسو مې کې ډېر شور دی او دلته موږ سره فکر کوم ماشوم خبرې او هغه موږ ته مزاحمت کوي نو یا به ماشوم نه لرې شي او یا به طاقت کم اول خروره دغه په لغمان لغمنه ما اول خو د مجلس آداب زکه صحیح کینا پروت یا ماشوم په څه نه خیر اوسیله کوي په دغه شانو کې موږ غواړو یو بل سره مینه وکړو افغانانو په اغلاس وایو قصه مشر سړی دی ګوره دغه رقم نور کسان ویني ګوره نزاکت ډېر ښه څیز دی هغه باید مراعات شي ځای داسې پروت دی نه ملګرو یو د بله تاسو پکې مداخلې مه کوئ تر څو د بل انډیوال اوازم خرابېږي او موږ نه غواړو چې زموږ لایفونه کې دعوې جنجالي که نه موږ غواړو قانوني رو باس کوو تر څو غلط الفاظ ته یو د بله ونه وځو نو قیس وروره همدرد صاحب تاسو نه مې یو پوښتنه بله ده چې آیا څنګه نو مطلب لکه دغه ملکونو کې موږ ته د شپې مونځ ته ځو د ورځې ځو مسجد مو امن کې دی خپل امن کې اولاد مو امن کې دی نو کوم هسې خو دلته خو خارجان دي بیا دوی یوازې نه هغه ملک دي ګوره تا خپله په خپلو خبرو کې ویل چې د ترکیې والا خلک دي دلته او همدغسې د مرکو دي د افغانستان دي د نورو هیوادونو دي لکه د توریان د افریقا و یا د داسې نورو ملکونو نو څنګه دغلته خو رنګ رنګ خلک دي نو ولې نو دوی د هر یو مخه نیولې ده چې څوک غلط کار نشي کولی نظر چې د افغانستان مسجدونه کوي لکه عمره چې موږ امنیت ورته نیولی دلته امنیت هم نشته قرار هغه دی ورور هېڅ څوک هم غلط نه کېږي چې د مسجد باندې یا هغه وکړي یا ورته شي وکړي یا فرانسه کې مخکې د پشوي هغه هم پوه نه یم چې چا کړی خو لکن دا زما سوال دغه دی چې ولې دغسې دا زموږ اوس کال دېرش په ټول د تاریخ کې چې دا ستا په دې نږدې وختو کې چې ته د سوشل میډیا تعقیبه یا خپله په سوشل میډیا کې غږېږې دا درې څلور کلونه وروسته زه تا ګورم قیس صاحب نو آیا څنګه حل لاره څه ده ولې څنګه وکړو کوم هسې نظام راوړو چې زموږ مسجد خوندي شي موږ ولس خوندي شي د دې دپاره وروره جانه یوازینۍ دا چې موږ او تاسې چې هغه د مدني ریاست ورته ویو هغه د مدني ریاست د انګریزانو د اروپایانو د امریکایانو کوپي که راواخیسته هغه یې راوړو په حقیقت کې په اروپا او په امریکا کې په عمل کې وښود خلکو ته صرف ته صرف کلمه نه وایي مسلمانان نه دي نور دلته ریاست مدینه دی دلته که څنګه چې په ریاست مدینه کې یو یهودی اوسېده تا به ورسره کاروبار کوو تا به ورسره ګاونډیتوب کوو تا به ورسره ناسته کوو یهودی چې موږ نن نشو زغملی په هغه وخت کې ریاست مدینه کې که هغه به عیسوي وو که هغه به هندو که هغه به بل وو نو چې هغه زموږ او ستاسې اصلي اسلام چې دی هغه د عیسویانو راخیستی دی په عمل همدرد صاحب تاسو نه یو پوښتنه بله کوم آیا که ته اوس دغلته بلجیم کې حتما خپل بچیانو سره به ځې یو دوکان کې به سودا اخلي بیرته به راځي خو ستا د ماشومانو به دغسې یو حجاب وي صحیح دی د کور والا دی نو آیا که دغسې یو حجاب موږ وکړو نو ولې موږ ته کندهار کې خلک کنځلې کوي د بېغیرته کو هغه راته ګوري ولې هلمند کې هغه کوي ولې دغه اطرافونو کې دغسې دي البته ښارونو کې نه کویم ولې دغه اطرافونو کې موږ وحشي غوندې فکر لرو اوس که یو سړي سره خپل خاوند دي خپل مور او پلار یې او خپله ښځه یې خوري اسلامي حجاب یې په تن یا بل ته بېغیرته ښکاري هغې ته دلال ښکاري نو زه وایم چې آیا د دغسې ناوړه فکر نه موږ څنګه ځان لرې کړو ولې مثال موږ لکه ګوره خپل ولس ته مو ژوند سخت کړی اوس یو سړی نشي کولی چې خپل مور او پلار یا خپل خاوند ګډ ورسره روان لاړ شي مسجد ته خو په اسلامي حجاب کې اسلامي حجاب داسې دی که څوک وایي چې بل هسې دی هغه دې دلته راشي ما ته د آیات راوړي او حدیث دې راوړي او کتاب دې راته خوا کړي راته ودې ښیي چې تر څو موږ هم داسې وکړو ټول دې وکړي نور د دنیا هر ځای کې مسلمانان داسې کوي ځکه چې اسلام کې داسې دي ځکه پیغمبرانو دغسې حجاب کړی دی او صحابه کړی انبیاو کړی دنیا هر ملک شته نو موږ نو څنګه ټول یو رقم شادي بل بل رقم نو موږ ولې موږ ګوره د ذبیح الله مجاهد یو دانه پوښتنه وکړو دا زموږ رواج دی دا زموږ کلتور دی کلچر هم دی نو آیا ته د کلچر د اخلي او د اسلام نه مخکې کوي نو بیا نو څه وخت نو عدالت راته راولي خو زه دا منم چې چادري په اسلام کې نشته نو چې نشته ده نو ولې بند یې کوي که نه خپل هم وایي چې نشته زه هم وایم چې نشته دنیا هم وایي چې نشته نو هغه څه چې نشته په اسلام کې نو ولې خپل ولس ته ژوند سخت کړی تر څو موږ نشو کولی چې مکتب ته لاړ شو تر څو نشو کولی مسجد ته لاړ شو تر څو نشو کولی چې خپل حق وغواړو کله به غواړو څنګه به غواړو ولې به غواړو چا نه به غواړو څنګه به د یو په خلاف دوزې ولو بل ته مغلی ناست یو څنګه نظر دی در بیا بالکل دا کې امیر او ډېره اوږده خبره ده چې دا څنګه او څنګه خو زه به دومره ویم یو دا چې زمونږ دغه جغرافیوي موقعیت چې د افغانستان دی دې موږ ته دغلته د ټولو او ټولو هغه چیز چې
انګریزانو د انډین کمپنۍ چې انډیا ته لاړ، انډیا یې قبضه کړه. بیا د هغې نه وروسته دوی پورې کړي، بیا یې د اسلام کارو. نو موږ بس هغه د اسلام په نوم باندې اسلام جوړېږي، هغه را باندې تطبیقېږي. لکه تا چې اوس د بوقرې کلتور دی او څادر کې نه پرېږدي، لکه تا چې ویلې په یو صحیح دغه کې نه پرېږدي. هغه خپل بیا چې ځینې وایي دا غیر موزیک اورېدل غیر اسلامي، هغه موزیک هم زما ستا کلتور دی. زما او ستا د پښتنو د افغانانو د ټنګ ټکور په یو ګیتار پروت و، په به یو منګی پروت و، منګی به یې راخیست، هغې ته به یو پلاسټک دغه ورچاو، شاعران به ویل کېدل، زمزمې به کېدې. نو چې دغه دوه بدقسمتۍ دا دی چې بېسوادي ده، او بل دا دی چې زموږ جغرافیه داسې وه چې دنیاوال لاړو د بېسوادۍ نه استفاده وکړله، او موږ او تاسې د دې 20مې صدۍ پورې همدغه شانتې مغزونې راته یوه پوښتنه مې بله ده ډاکټر صاحب، آیا زه دغه وایم چې د افغانستان کومنډو ځواکونه چې د افغانانو بچیانو، د افغانانو د میندو خویندو بچیانو، صحیح ده، او هغې سره دغه ټانګونه وو او دغه رینجرې وې او دغه چې وې، دغه به مخکې همدغه امارت والا ورونو زموږ وشتلې راکېټ سره چې دا خو د خارجیانو دي که نه، نو څنګه چې اوس همغه شی اوس هغې ته یې پرېښود، اوس همغه ډاکسن او ټانګ او تیاره ورشه مسلمان شله. آیا دلیل نو څه شی و چې مخکې د یو مسلمان په لاس کې وو کافر وو همغه شیان، خو اوس چې د دې لاس ته راغله مسلمانان شله؟ آیا څه نظر لرې؟ زه فکر کوم که دغسې یو نیوکې موږ وکړو تر څو نه لکه د چا خور او مور ته تېر شو یا یو بل سره خپل په منځ کې دلته غلط الفاظو ته وځو، دې نه به بهتره دی چې یو قوي مهمې نیوکې وکړو په هرې ډلې باندې. بلکل دا ګوره غلط دي چې دوی تا به لیدلي چې دوی به دغه ماتول تلیفونونه موبایلونه. اوس نن یو ویډیو هغه یو ماشوم پیدا کړی کوي، په هغې کې ګوره د دوی غټ غټ خلک چې دي په یو لاس الله اکبر لاس کې هم دغه کوي، د الله اکبر یو غټ شیخ همغه نوې کار کوي، هغه د استخباراتو د دنیا او بالخصوص موږ د ګاونډیانو اسلام په نوم کار اخلي. او بله ته دا هم په ډېره ساده ژبه کې ته ووایم مخفف، دا هغه ملیان دي چې پښتانه د ما یې سر اوبو ته کړی دی، دوی دپاره هر څه روا، ستا دپاره هر څه ناروا. په دې کې ډېرې قصې راځي. آیا ګوره یو خبرې ته به بل وشو، راځي چې ملګرو لږ زره حقیقت هم ووایو، آیا د اوسني نظام کمې کړنې ښې دي؟ زه خو یو څو کړنې لرم چې هغه زما د نظره ښې دي، مثال شخصي زما دا نظر دی، هغه زما د نظره ښې دي، او د مخکیني نظام ډېرې داسې کړنې وې چې هغه ډېرې ښې وې، او ډېرې داسې وې چې هغه ښې نه وې، نو دواړه خواو کې کمبودیاوې وې. نو آیا ستا د نظره د اوسني نظام کې کومه خوبیانې شته دي ستا، او چې ستا د نظره د اسلامي یا انساني یا د هغه نګاه کومې خوبیانې به وي او کومې بدیانې دي؟ بلکل ډېره ښه خوبیان دغه دا یو ملک الطوایفي سیستم حکومتونه و. زما افغانستان تجزیې ته هغه اخري یو ځینې خپل ملک کتیکه کېدل تجزیه کېدلې، هغه بیخي هغه اخري حد ته راوستي و. کېدای شو چې په یو تیري باندې دا کار شوی وی. نو دغه یو کار چې دوی ښه کړی دی، دا بهترین کار دی چې دغه د قدرت جزیرې باندې چلیپاکه شوه او دوی ختم کړل د خیر سره د ابد دپاره. نو موږ او د یو پرمختللي افغانستان د یو امید چې ټول افغانان لري دغه سرته ورسېږي. دویم چې حل غدو چې ورته موږ ویو، دغه رقم نور کثیف انسانان بې ځایه کسان چې په دغه اجتماع کې زه به نه ملامت کوم، د جنګ هغه دغه چې دي هغه هم دغه رقم کسان روزي، هغوی دغه کوم لنډغري چې وه دا د منځه وړله، دا یې ډېر ښه کارونه کړي. او نور دوی بدوالی چې دی، بدوالي حساب نشته دی چې ورځ په ورځ دوی اول خو افغانستان خلکو ته قوم ته دا پیغام ورکړه چې موږ نوي راغلي، موږ پخوانو په شانتې نه یو، موږ کې تغیرات راغلي، موږ د پخواني حکومت او پخواني دغه نه خپله تجربه حاصله کړې ده، موږ به دې ځل ډېر ښه یي. په هغه چې ولیدل هغه هر څه منفي دي، هغه هر څه منفي ته روان دي. او دریم چور باندې زما یو انتقاد دی چې اوس دی دلته دا حکومت ګوره سمتي کړی دی دوی، دا چې کله حکومت سمتي شو دلته موضوعګانې منځته راځي. اوسنی حکومت چې دی دا صرف د زموږ جوړېبوالو سره دی،
په دې کې نه شماليوال نه زمونږ او ستاسې غربیان د غرب ولایتونو نه د شمالي ولایتونو په دې کې هیڅ نوع نمایندګي نشته دي. نو زما په طالبانو دا غږ دی چې که تاسو دا خاصه دنیا غولوي چې زموږ حکومت ته مشموله دی، خو زه درته وایم چې مشموله به هلئ چې کله په ننګرهارۍ پکې اوسېږي، کله پکې شمالیوال اوسېږي، کله پکې غربي او ټول پکې دغه زموږ مشترک کور دی. یو خبره بله کوم ډاکټر صاحب محترمه اجازه راکړه، زه به مې د شانواره صاحب دغه پوښتنه وکړم مطرح کړم بیا ته وکړه. زما سوال دا دی ملګرو، ګورو افغانانو، دا زما یو شخصي نظر دی، خو زه خپل دا زما خوی او خاصیت دی د پخوا نه چې زه خپل نظر په چا باندې په زور نه تعمیلوم، ځکه اسلام کې داسې نشته لا اکراه فی الدین، دین کې زور او جبر نشته. نو زما دغه سوال دغه دی چې آیا که موږ چېرته د نورو نړۍ غوندې داسې یو پالیسي ولرو لکه څنګه چې په فرانسه کې افغانان شته، ایرانیان شته، عربان شته، توریان شته، خپله شته، امریکایان شته، دنیا خلک شته، په دې لاره کې روان دي، هر سړی خپل کار پسې روان